زموږ د ټولو د ایمان دی چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي نو د هغه نه تپوسونه کېږي دا زموږ ایمان دی که نه دی د هغې نه بعد بیا څه کېږي یا جنتي یا عذاب یا نعمت یا دې ووایه یا عذاب یا نعمت او بیا زموږ دا عقیده دی چې د عذاب او دا نعمتونه دا به د قبر کې ملاوي دا به د قبر کې شته دا قبر اسې تشه کنده نه ده اسې کنده نه ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وایي وایي دا قبر معمولي مه ګڼئ یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده اوس ګوره ښه واضح لفظ دی د رسول صلی الله علیه وسلم چې یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده او یا باغچه ده مطلب چې دې کې دننه نعمت هم شته او دې کې دننه عذاب هم شته د په دې باندې د اهل سنت د حق پرستو اهل حدیثو د ټول مسلمانانو چې کوم حق پرست مسلمانان دي د هغوی په دې باندې اتفاق دی چې په قبر کې دننه عذاب او په قبر کې دننه نعمت هم شته په دواړو باندې قبر کې دننه شته بلکې علما د دې لپاره ځان له مستقل کتابونه لیکلي مستقل کتابونه په دې عنوان باندې لیکلي په قبر کې عذاب یا په قبر کې عذاب او نعمتونه محدثین د دې لپاره په خپل کتابونو کې بابونه یې ښودلي د دې نه ثابته چې دا مسله د مسلمانانو په اتفاق سره او د حق پرستو مسلمانانو په اتفاق سره دا مسله ثابته الا بعض گمراه فرقي چې هغوی د دین انکار کوي زنديقان او ملاحده او د دین نه لرې خلک هغوی دي کې چې دینو شکونه کوي او بلکې یو فرقه د عثمانیان دي چې زموږ په ملک کې شته زموږ د ملک اچار دی اچار دیگه هر څه ته ملوي هر څه پکې شته دا به تعجب نه کوي چې د پلانې به چې د پلانې پر خبره چې زموږ په ملک کې نه د تعجب به نه کوي دا به دلته ملوي ما خبره ده کوله چې د ګمراه فرقه او یا دې ګمراه خلک د دې خبرې نه انکار کوي او دلیل هغوی سره غټ وجه سره غټه وجه سبحان الله غټه وجه دا دوی مو خو د اوسه پورې چې د قبر کې چغه وانه اورېده قبر نه چې دا وجه وته چې په قبر کې عذاب دی د اوسه پورې نه چې د موږ په قبر کې چغه واورېده نه نور سوري بلکې موږ قبرونه وي باز کولو کړی دي مړي قسم پراته دي او تاسو وایي چې مته باندې عذاب ده په دغه هیڅ څه بګي دا د دې درسه غوي گمراه شي بل هغه دا خبره کوي چې ته د حدیث پیش کې چې وګوره په دې حدیث کې دی نو ته وړاندې کوي چې دا حدیث یې کمزور دی حدیث دې ته ودی کړټین دی ای کې کمزورتیا راو بس خو چې ته د صحیح حدیث پیش کې چې بالکل صحیح دی وای کمزورتیا نه نو په قران کې دا مسله شته ګوره دا باطل پرځ همیشه د قصې موږ سړي دي چې خاص کړي مقلدینو کې دا کم چیز شي متعصب مقلدین موږ سره ملو شي وې دا مسله د قران کې شته موږ قران کې شته ځکه ول حدیث کې راغلي حدیث کې شته یو کس ماته ته میخه وخایزه قران حدیث میخه ټکه مو دا میخه ټکه وخو بالکل دا ټکه مو د جاموس ته وخو وې دا کوم میخه زموږ میخه جدا دي اوس دا غوړي چې مسله نه مې اصل دا دې خبره نه منم نو دا گمراه شي چې ته به حدیث کې راټینګې نو دا حدیث کمزور او کمزوري ورته شروع زه د صحیح حدیث کوم دا صحیح حدیث وګورئ کې دا مسله شته په قران کې ورنه راغلي په قران کې وخا نو الحمدلله الله په توفیق سره دا مسله په قران کې مشتي دې مسله باندې د الله په توفیق سره د شلو نه زیات او کزه دي چې ما مبالغه باندې چې رسول نه زیات دلیلونه به الله په توفیق سره خوښ شو چې په قبر کې دنه عذابونه مشتي په قبر کې دنه نعمتونه مشتي د قبر د مسله چې دا به شروع کوو د دې ځینه چې په اصل کې خو قبر دغه کندې ته ویل کېږي کوم ځای کې چې مړی پروت وي عربي ژبه کې قبر دغه ځای ته وایي او قبر هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم ځای کې مړی پروت وي هغه کندې او کنده نه اصل کندې ته وایي خو کنده که نه وي دغه ځای څه دی دا قبر دی د مړي قبر دی نو دا عثمانیان سوي یا کوم چې دغه خلک چې د قبر اذان منکر دي هغه وی د قبر چې د حدیثونو کې راغلي دغه مراد دانه دغه مراد برزخ ته نو وګوره د صفه عربي جبنه د خبره بل شي تاړي ناول به وته موږ دا وایو چې د قبر چې کوم دی دغه خبر دی دیو چې دغه قبر نه دلیل وسوخه چې دغه قبر نه دی دلیل واوخه کوم بخایو دلیل واوخه او په دې باندې غوسه دلیل دانشتي نو قبروم دغه دی او په دې کې د نعمتونو دي
او په دې کې عذابونه هم دي او په دې کې حسرتونه هم دي او والله لازم که چې رب العالمین دا موږ ته وښو تاسو به عجایبات وینئ قبر کې دا په دې باندې زموږ ایمان دی او زه به یو څو دلیلونه ښیم دغه چې وخت زموږ سره ډېر نشته خو یو څو دلیلونه اول د قرآن نه او بیا د حدیثونه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي سنعذبهم مرتين موږ به عذاب ورکو دې کسانو له دوه پیرې ثم يردون الى عذاب غليظ او بیا به سخت عذاب ته واپس کوو موږ یعنی دوه عذابونه دي د دوه نه بعد به صحیح بیا به سخت عذاب راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دې آیت په تفسیر کوي وایي دا دوه عذابونه چې دي عذاب فی الدنيا وعذاب فی القبر دي کافرانو له الله ول عذاب په کوم ځای کې ورکوي په دنیا کې او دویم عذاب په کوم ځای کې دی قبر کې نو غټ عذاب کله دی اب آخرت کې وګوره په قرآن کې دا مسله شته خو چې ما تاسو ته وایي چې سړی په زړه کې انابت نه او حق منلي مقصد نه دی ته د صلیتونه پیش کوم نه مني یو دویم آیت بواله الله سبحانه وتعالى وایي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر د دې غټ عذاب نه مخکې الله موږ به دوی له وړوکي عذاب ورکوو د غټ عذاب نه مخکې وړوکي عذاب ورکوو عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي د دې وړوکي عذاب نه مراد دی عذاب فی القبر عذاب په کوم ځای کې په قبر کې وړوکي عذاب دی او بیا غټ په کوم ځای کې دی غټ به په آخرت کې دی د شان د فرعون مبارک رضی الله سبحانه وتعالی چې په فرعون باندې اوس عذاب روان دی اوس په فرعون باندې عذاب روان دی او کله چې قیامت شنو بیا الله وایي چې ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د قیامت پر ورځ به الله سخت عذاب ته واړي دا اوس عذاب په کوم ځای کې دی قبر کې دی کنه دا اوس چې کوم عذاب دی الله چې سحر ماښام په هغه باندې عذاب دی نو دا په قبر کې دی دا د قرآن داسې یو دوه درې ایتونه په قرآن کې دی ورکې ډېرې ایتونه خو صرف اشاره کوو اوس حدیثونه راځو حدیث کې راځي او دا حدیث موږ اغستم دا موږ بیان کړو په صحیحینو کې د حدیث ابو هريره رضی الله عنه چې یو تور زنانه و او هغه به جمعه صفا کو سهار چې رسول صلی الله علیه وسلم غنه رسول ته پوښتنه کوي چې شو هغه مړ شي وي موږ خخ کړی دا موږ مونږ کړی رسول صلی الله علیه وسلم ته دلونی علی قبرها ما ته قبر خو رسول صلی الله علیه وسلم باندې جنازه وکړه به وی ان هذه القبور یقینا دا قبرنا مملوءه ظلمه در تیرونه دكت وان الله ينورها لهم بالصلاه عليهم وكل جزب چا موزیک او دعا وته کوي الله در قبر رڼا کوي د دین بل واضح دلیل په پکاري سوره واضح دی رسول الله کې اشاره وکړه ان هذه اشاره ده کنه او یقینا دا قبرونه دک دي دسنه د تیرونه د دې ثابت دی چې په قبر کې تیاره ورنه دا به کیشتي کنه تیاره عذاب دی رڼا رحمت دی دا یو دلیل شو د حدیثنا دویم دلیل د حدیث نواله زید بن ثابت رضی الله عنه حدیث دی امام مسلم راوړی دی امام احمد راوړی دی باقي کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په قچر باندې سور روانو مرګرو سره اذ حادت به فكادت تلقيه نو دی قچر یو ټوپ وو نږدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولیدل الته قبرونو نو رسول الله وایي چې څوک د قبرونو ولا تاسو کې پیژني نو کس یو رسول الله زی پیژنم وی دا کله مړ دي هغه ته په شرک وی دا شرک وکي په هغه زمانه کې دوی مړ دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان هذه الامه تبتلى في قبورها یقینا په دې زما په دې امت باندې په قبرونو کې امتحان راځي امتحان څه فتنه امتحان څه دی چې هغه کې سوال جواب دی پای کې عذاب دی پای کې نعمت دی دا څومره واضح حدیث دی چې فی قبورها قبر ټکه بګیله فلولا الا تدافنوا کچته دایره نه چې تاسو د مړی خخول پرې دی نو ما به الله ته سوال کړی و الله به تاسو دې عذاب غچغی تاسو اورولې دا څومره واضح دی کچته تاسو مړی خخول نه پرې خو دې نو ما به دې شي کړی دا رسول الله کې اسی پالتو خبره کوي اسی کې په قبر کې سنشت نبی رسول الله دا سره وي مونږ ته په قبر کې چې سنشت نو قچر ولې ټوبو په قبر کې چې سنشت نو رسول الله ولې د پوس کې چې قبرونه ولا سوق دي او په قبر کې چې سنشت نو رسول الله بیا ولې وي چې د تاسو د مړو د چغې اورېدلې وی بیا رسول الله مونږ ته راوړو به وی چې تعوذوا بالله من عذاب القبر الله پر پنایونی سي د سنه د قبر د عذابنا
نو چې عذاب په قبر کې نشته، نبی رسول الله پالتو خبره کوي مونږ ته. کله دې ګمراه خلکو دا خبره صحیح شي چې په قبر کې عذاب مذاب نشته، نبی رسول الله مونږ ته ویلي چې تاسو په نه نشئ. بیا رسول الله اسی خبره کوي. دا څنګه دلیل شو؟ دویم بل حدیث براء بن عازب رضی الله عنه وی، او دا حدیث په صحیحین کې، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، المسلم اذا سئل في القبر، دا چې حدیث نو ټوټه راوغسته د مسلمان نه چې کله تاسو شي په القبر، په قبر کې دې ثابت چې په قبر کې تاسو، په قبر کې جواب دی، په قبر کې امتحان دی، په قبر کې سختی دی، په قبر کې راحت دی. دا درې دلیل نشته. څلورم دلیل وایي انس رضی حدیث ته اوګد حدیث ته خدای کې دادی ان العبد اذا وضع في قبره، کله چې یو بنده په قبر کې خودي شي، وتولى عنه اصحابه او مرګري روان شي، انه لا يسمع قرع نعالهم، دې دغوی د قدمونو आवाज اوري، ساوري دغوی د قدمونو आवाज اوري. بیا په دوه ملائکه راشي منکر او نکیر، ندنه تبوسونه کوي. بیا رسول الله مخ کوي چې مؤمن جواب ورکړي، دا مختصره خبره کوم، په اخر کې منافق او کافر هغه جواب نشي ورکوله. رسول الله فيضرب بمطارق من حديد، ووسبنا باندې وله شي، ووسبنا باندې وله شي، فيصيح منها، ندي چغوي چغه دومره تیزه چغوي چې ټول مخلوقات اوري، خو سوای له چانه د انسانانو او د پیریانو نه. رسول واضح حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې کله دې کس له عذاب ورکړي کې رسول الله په قبر کې د عذاب او به له چغم وي او به نور مخلوقات اورم، د دلیل واضح دی کنه دی خواضح. رسول دلیل نشو. پنځم دلیل والا عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده او د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، ان اهل القبور، یقینا دا قبرون ولا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. رسول الله یقینا په قبرون ولا باندې دي عذاب دی چې دا زناور غچغي اوري، زناور چغي اوري. چې په قبر کې څه نشته کې بل بل خبره مونږ دي چې دا رسول الله سوي اسی خبرې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په قبر کې عذاب دی، بیا به کې دام وی ساروي اوري. د څه شي دی چې ساروي او زناور اوري، خو عذاب دی په قبر کې دنګ. د پنځه دلیل شو. شپږم دلیل وایي ابو هريره حدیث ته امام ابن ابي شيبه رحم الله راوړی، وی رسول الله چې استنزهوا من البول، کله تاسو میچازي کوي نو د دې میچازو نه به ځان صحیح پاکوي، فان عامه عذاب القبر من، نو عام د قبرونو د عذابونه چې دي د دې میچازو رساس کو دراسي. چې رسول الله عام د قبر سره د قبر عذاب واضح دلیل. وم دلیل بلواله عبد الله بن عباس نو روایت ته او سوزو پیری منګ ویله په صحیحو کې شتي چې رسول الله په دوه قبرونو باندې تیرېدو، نشوي انهما لا يعذبان، په دوی باندې عذاب. د یو د میچازو نه ځان نه ساتو، د میچازو دارونه، او د بل به شغل خوري کوله. ناغو موږ ته دوی چې په دې کې کوم ځای کې دي چې په قبر کې عذاب دی. په دې حدیث کې دا چې په قبر کې عذاب دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دوی باندې عذاب دی. تاسو به جواب ورکوئ څه دلیل دی؟ نه شنه ډکی نه حل کړو، دوه ډکی راوغسو شنه، نو یو په یو قبر کې خبرې په بل کې خو چې صبر وچی ویني چې دوی نه عذاب کم شي. نو چې په قبر کې عذاب نه، نو ډکی ولې په قبر نه هلي؟ دا سوچ خبره ده کنه؟ ده کنه سوچ. سوم دلیل جوړه. وم اتم دلیل والا صحیح بخاری کې د روایت عائشہ رضی چې رسول الله چې عذاب القبر حق، یقینا د قبر عذاب بالکل حق خبره ده شتي. دا سوره واضح دلیل دی. نهم دلیل چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خخو او خخکو، رسول الله تسبیح وی سبحان الله به تکبیر الله اکبر. صحابته يا رسول الله ولقد تضايق على هذا العبد الصالح، يقينا قبر راتنشو بری نیک بنده باندې، لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، بدما هذا قبر راتنشو حتى فرج الله عنه. نبي الله سبحانه وتعالى اذا زنا قبر براخه کو دیږي رسول الله اشاره ست کوي په قبر عذاب ته یعنی په قبر پر راتنشو. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. دا سو دلیل نشو نه. لسم دلیل بلواله ابو هريره روایت امام ترمذی راوړی چې کله د کافر په قبر کې خو دیش او امتحان کې پیل شي، نو الله سبحانه وتعالى بلا قبر را بند فتختلف اضلاعه، نو د
پختۍ په یو بل کې ننوځي چې په قبر کې څه نشته رسول هم سوی پختۍ په یو بل کې ننوځي خو په قبر کې مسله روانه ده کنه بیا رسول مخکې سوی فلا يزال فيها معذبا ندبن بيد عذابي همیشه ده پر حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك تر دې چې الله دې د زینه د قیامت پر ورځ راپاسي دا وخت پر بده باندې سي عذابي د خوازیه دلیل بل دلیل به دم ذکر کو یو لسم دلیل رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری کې روایت ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په تحیات په اخره کې کومه دعا وی اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا ومن شر فتنة المسيح الدجال ديجي رسول الله سوي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أسي خبرك چې په قبر کې سنشت يا رسول الله پناه دې څنګه غواړي خو په قبر کې دنه عذاب لګا دا څه دلیل شو یولس کافی دي کنه یولس دا شو درې سوره ایتونه موږ ذکر کړو دا چې په تادی کې مسلمان لپاره یو دلیل کافی د دې نه ثابت شو چې په قبر کې دنه عذاب مشته او په قبر کې دنه نعمتونه مشته په قبر کې دنه ناغو به موږ ته دوی چې موږ نه دي لیدلي اوس دا خو زم چې سره دي چې وي چې ما نه دي لیدلي نه دی بل ځکه مسلمان وای په غیبیت باندې ایمان به کوم ځګیری چې دوی ما نه دي لیدلي د سیده موږ به ته چې په قران کې آیت ته الله وی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه او کله چې ملائکه راشي د کافرانو نه سا اخلي يضربون وجوههم وادبارهم نو وحید غوي مخونه او د غوي شاګانی یعنی په زور دي ساخله وی دي کسته بدوي وته دا منی کنه منی دایت وی دا خو منم نو ته چې د ملائکه لیدلي چې د کافرانو وی تجریدلی بخبر سرګو د وجه جواب څنګه چې بستا ایمان دې په دې درجه زونږ ایمان دې بس قبر بازه باندې د باطل پرس ګره د باطل د پړې نه د ډیر لړی دې چرته مخ واجه خونی شي د کوچ تکړه سړې به پیښ نور باطل پرس سړې د دې بدلېږي کې سره دم نه او شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله جيبه خبره کوي همیشه د باطل پرس په دې دلیل کې کوم چې هغه ذکر کوي په دې کې باغ باندې راځي د دې په دلیل کې بده باندې ردی خو د بګي سوچ نه کوي نه دې به ته وایي چې مخ نه دي ته دلیل بیا ته دوا و د اخرت به خو دې چې د اخرت د خبرو نه انکار کوي پولیس سیرات ته پولیس سیرات شتي کې نشتی د وختنه زیات نه لري توري نه زیات تیرې په دې بخره کوړي کنه بوړي مونږ دې هغه بغیر باندې ایمان دې دې کې څه ودا وایي چې ته دې ته نه سي چې تاواز نه دوري دې به د اخرت د مسلمان هم ټول نه انکار کوي ولياذ بالله دا یو خبره شو لکه ته دې سی وایي چې ډېر خلک خو وبوت ولیدلی ها وبوت ولیدلی یا مثال کې وسره ځنګل کې مړ شي نه دغه قبر نشتی نو بده باندې عذاب په کم ځای کې دی دنه ته پوښتنه په کم ځای کې نو مونږ دا وایو دې جواب دی چې قبر هر هغه ځای دی چې مړ به کې پروت هغه د سوې قبر نه کدی په دریاب کې کته پروت دی ویخ کې نو دا د سره د قبر دی کدی په ځنګل کې پروت دی درته قبر دی الله سوې علم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا د زمکه د انسانانو د پاره دا کدی ژوند دي او کدی مړ دي نبي ته دا و خبر خو زمونږ د غنینو چې د خو پاتې بس مکه کې دی ولې دا چې کم په قبر کې خخ نشي دنه بری کند کې دې چې د زمکه نه وته لري بارته ها دې خبر پوه شوې کنه د زمکه نه ګورې څوک نه دی وته چې څوک مرشه در بکم ذکر دی بس مکه دی دغه د خبر دی کنه کې سړي د کند ونه کنه استشوان دې بیا په خبر کې پروت دی د دې شوبه جواب شو ان کته دې سی وای چې اوس یو سړی وسوځي یری شو یو سره ټوکړي ټوکړي شو خپل مشرق کې پرته دا ولاسي به کوم ځګیره په مغرب کې نو موږ بده ته وایو چې آفرین د وسړي راځي ایمان ورته خپل رب باندې ایمان نه ساتي چې هغه دی باندې قادر دی چې دا راځم کی زموږ خدای ایمان دی الحمدلله زموږ خدای ایمان دی چې الله راځم کول شو بغیر دلیل دی په صحیح بخاری کې حدیث چې بنی اسرائیل ګر کسو یریدو د الله نه نو خپل زامنو ته دوی چې ذکر مرشمنو ما به وسیږي او به د ایری روالي او په جدا جدا دریابونو ته وګورئ جدا جدا دریابونو ته ایری بچو ما غشن چلو کو رسول الله راځم کو
غیري د جدا جدا دریابونه الله را جمع کړو الله دې تاسو کوی ولې د چې کوی الله ستر عذاب نه یریدم الله معاف کو ندی کې دا ویلې بل شبهه سو جوابو به دا خبره ته وکړو دا خبره ده سید ساتي چې د دې قبر د عذاب او د دې د نعمت د دې څه دی لکه خوب چې څنګه زه تاسو له مثال درکم دته به دې شي ویل کوم چې منکر دی نه کله چې ته دې په خوا کې سر بلند دیوالو ودی کني ودا نو هغه کله پاکستان کې رواني تلې کورت او ته په خوا کې دغه شناس لیکل کې په موبایل کې ګوتې وته پته لګي ها دا شنه قبر عذاب دی مونږ ته आवाज نه راځي مونږ ته پته لګي هو په قبر کې نه عذاب نه دا اوس ګوره دغه سړی په کې چې کم زهیر ته ورسې تو سره په خوا کې راشي څه پته درته لګي نه خله ژوندي سړي مثال در کوم لکه اوس موت نه شي او تا ته لکه مثال کې د کور نه زیره راغلی چې ستاسو زوی شي نو توس ما سره نه شي موت یو دی نه شي خو ته سوچ کې چې د زوی به ان شاء الله دی ورځ لوی شي او دی به چې په دې سوچونه کې چرته سره ترې نه ته مزید واغستې خوند واغستو د مرګري د احساس شو هیڅ احساس ودنه نشي بلکې دته به دا وې پر رسول سم باندې به وحي نازلې ده پر رسول باندې به سخته وکنه به وکنه سمه سخته به پر رسول باندې په خو کې سړی ته په پته لګیدا ها هغه باندې تکلیف نه وو وګوره هغه کې دوه یو ځای نشته دوه ژوندۍ نو چې دې ژوندۍ په دې ژوندۍ ځنه لګي ته به دا خبرې څنګه کې چې د قبر نه ماته عذاب رانغی عفوا आवाज رانغی او چغې رانغی او ما سوونه خبره دې سره واضح شو کنه